بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه درته وړاندې کوم. عبارت دی له السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. عزتمندو، نن درته یوه داسې دعا ښیم چې مدني جانان یې پر قبلېدو باندې قسم کړی دی، او که دغه دعا څوک وکړي انشاءالله چې حتما قبلېږي. او دو صلی الله علیه وسلم په الله تعالی قسم کړی چې که چا دا دعا وکړه نو انشاءالله حتما قبلېږي. نو تر ټولو مخکې په خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه. عزتمندو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله تعالی قسم کړی چې که چا دا دعا وکړه حتما قبل. هغه صلی الله علیه وسلم وایي والذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن الا فرج الله عنه. پوهیږي څوک درته قسم کوي؟ آیا خیر البشر اړتیا لري چې د داسې یو څه په اړه قسم وکړي چې هغه ګټه هم موږ وي؟ دا خبره تر ټولو د ډیر رښتینی انسان دی، خو دا لوی قسم د دې دعا د ارزښت او عظمت لپاره دی. که انسان د غر عمر غم، تشویش، جنجالونه، مشکلات، تنزې، کړاوونه، نور مشکلات ولري نو انشاءالله د دې دعا په ویلو به الله تعالی ورته ټول پوره وګرځوي. دغه دعا انشاءالله چې څوک وکړي او ویوایي نو خدای تعالی به غم، مشکل، درد او نورې اسانتیاوې د ژوند ورته برابرې وګرځوي. الله تعالی به یې ټولې اندېښنې له منځه یوسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا داسې ښودلې ده: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. که یو څوک دغه دعا ولولي الله تعالی به یې غم له منځه یوسي، ځکه دا د الله تعالی محبوب پیغمبر د دې دعا د قبلېدو په اړه قسم کړی. کله چې یونس علیه السلام د لوی ماهي په خېټه کې و، هغه به همدا دعا وویله، الله تعالی یې غم له منځه یووړ. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم. د هغه دعا قبول او له غم نه مو وژغورو. دا د یونس علیه السلام ځانګړې دعا، ځکه الله تعالی د آیات په پای کې وایي وکذلک ننجي المؤمنین، او په دغه شان موږ مؤمنان ژغورو. نو عزتمندو، ډېر یو بهترینه دعا دی، او دا دعا حتما وکړئ او له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ، تر څو ما ته یې په ریکارډ کولو باندې اجر راورسیږي او تاسو ته یې په شیر کولو باندې اجر در ورسیږي. الله تعالی مو خوشحاله او سوکاله لره. السلام علیکم.